موبین صاحب دا یو مرکه له تاسو سره شریکوم. چین د افغانستان په ګټه کار کوي که یا نه کوي؟ روس د افغانستان په ګټه کار کوي که یا نه کوي؟ او ورسره ټرمپ د افغانستان په ګټه باندې کوم اعلان داسې وکړي چې هغه به د افغانستان ولس او افغانستان ته پرمختګ ورکړي. دا مرکه زه له تاسو سره شریکه کوم. ډېره په زړه پورې ده او ډېر خوندور معلومات پکې شته. تاسو یې وګورئ. زاید صاحب د امریکا دفاع وزیر د ولسمشر د امر نه بغیر په کوم هیواد برید کولی شي؟ نه کولای نشي. داسې ده چې جنرال صاحب تاسو پوهیږئ چې ټرمپ خپله هیڅ علم هغه نه لري که نه. دا تاسو ته معلومه ده چې ډېر یو داسې شخص ته چې یو دقیقه وایي یو هغه چې مسله چې ورته وایي دی خڅه کون کېږي ورته. د مشاورین ډېر مهم دي ورسره، کوم خلک چې ورسره دي او دغسې خلک د په دغه هغه کې چې دغه پوسټو کې چې ولګول بیا دا دی کولای شي په خپله یعنی داسې پالیسي یا مشاور ته یعنی ورته قانع کې یعنی د ټول خالي قانع کول دي جنرال صاحب. دا نه ده چې اوباما چې خپله هوښیار شخص په خارجي پالیسي ډېر پوهېدو. د بایدن ټول عمر په سیاست کې تیر کړی هغه په خارجي پالیسي پوهېدو. دا شخص په خارجي پالیسي هیڅ نه پوهېږي. دا زه نه وایم دا ټول د امریکا تر اوسه پورې هر څوک وایي ولې دی چونکې خلکو خوښېږي هغه خبرې هغه یې خوښېږي. په دې خاطر د سره ډېر سخت هغه مشاورین دي او تیر وارې کوم غلطیانې چې کړي دي دا وارې نه کوي. بالکل. بل زاید صاحب محترم ګوره دغه د امریکا دفاع وزیر چې تا ویل نیوکې دي په باندې خلک د امریکا خلک ورته وایي چې دا باید بالکل دا تیر وارې دغسې شوي وو جنرال صاحب. دی خو چې یو وارې یو شخص مثلا نوم واخلي بیا هغه نو بس چونکې دلته امریکا کې خو ډېر مهم هغه ده چې د اخبارونه آزاد دي، هر څه باید خبرې پرې وکړي او بیا دی په دغه خپله په کانګرس کې تاسو پوهېږئ چې سناتوران او دغه د هاوس چې ورته وایي دی یو بل سره معاملې کوي. یعنی اصل په هغه کې خلاف دي لیکن په داخل کې یعنی په پردې شاته د یو بل سره همیشه یو قانون چې پاس کوي معامله کوي. ورته وایي چې مثلا که د ما منطقې ته د دا قانون پاس کو دا بیل لرم مثلا دغه هغه لرم تا راتلونکي دغه بیل یا دغه هغه بیا زموږ در سره پاس کوو ځکه د یو ووټ پرې ورکوي که نه. نو دوی دغه خپله سناتوران اوس دوی ټول یو بل سره لګیا دي د دواړو پارټیو. ایون د ټرمپ د پارټي څو نفر ویلي دي چې دا شخص هغه نه ده یعنی دی تیار نه ده د وزیر دفاع لپاره. دا باید دینه باید نظر هغه وکړي او ټرمپ باید بل څوک مقرر کړي. خو ولې دا وارې ټرمپ بل رقم پالیسي راخیستې ده جنرال صاحب که تاسو فکر وکړئ هغه خلک یې په پوسټو کې لګولي دي چې سختترین د هر لکه د پالیسي د یعنی د میډل ایست د شرق اوسط او د مسلمانانو سخت خلاف دي. دغه د هغه د یونایټډ نیشن وسفیره چې دا د نیویارک یو هغه ولا یو شخص ریپرزنټیټیو ورته وایي مثلا لکه وکیل وه هغه سخت د مسلمانانو په خلاف ده. د مظاهرې چې کېدې د فلسطین د هغه د سخت په خلاف و. د هغه چې د اوس اسرائیلو سفیر چې وټاکو دا دومره یو سخت مذهبي شخص ده. دی وایي چې فلسطین په نوم هیڅ شی شته نه. دغه دفاع غربیه چې ورته وایي ویسټ بانک دا باید ټول اسرائیل ونیسي. نو د ډېر سخت خلک ټاکلي دي. دا وارې خدای دې خیر کړي. دا زه وایم بس د هغه مسلمانانو ته یعنې نو د امریکا په دې کې څه ګټه وي چې دی باګرام ترلاسه کوي؟ نو طالب خو د باندې نور سره خانه کېږي په باګرام باندې که معامله ونه سوله. فرض مثال زه خو سل په سله کې مطمئنم چې د باګرام معامله ناشونې ده. نو دوی که برید کوي نو د دوی ګټې به بیا په دې کې څه شي که به چېرته دوی باګرام ساتلی خو ټرمپ اوس له طالبانو سره معاهده وکړه. ټرمپ اوس په قطر کې کېناست. ټرمپ اوس د فوز د ویستلو فیصله یې وکړله. بایډن ته خو ډېر کم څه پاتې و. دی چې په قدرت کې راغی یوازې باګرام پاتې و. یو محدود شمیر 10 تر 15 بیسونه پاتې و. هغه چې د کار ته وکته دوباره د راتلو چانس نو بس هغه هم کاډې پسې بار کړلې لاړلې. دا به په منځني ختیځ کې بالخصوص د ایران د روس د چین د پاکستان د هند د دوی تاثرات به په دې شي ځکه دا 2001 نه ده. په 2001 کې موږ انټرنیټ نه درلوده، موږ تلویزیونونه نه درلوده، موږ د امریکا له فوج سره بلد نه وو. اوس خو په جګړه کې د امریکا له فوج سره تر ټولو هر سړی پیشتاز ده. هغه ویره چې له امریکایانو نه وه اوس اصلا په افغانستان کې وجود نه لري.
بالکل دلته بعض شان تغیرات خورلي یعنی تغیرات راغلي دي د تیر واره په هغه چې 2014 کې چې د مقرر شو په 2014 کې د چې هغه وخت کې غټ ناره دا و چې د هغه ډیر دوامترین جنگ چې د افغانستان جنگ وو یعنی ټول شل کال یې ونیول دغه واده خلکو ته کړي و چې اول زه دغه جنگ بندوم ځکه د ډیر مصارف ډیر راغلي و څنګه چې خبره ډیر د امریکا حکومت په قرض کې دا واري د یوکرين او د فلسطین مسله د ډیر یادوله دوه ویل چې زه چې څنګه راشم زه هغه ورځم د فلسطین جنگ کولای شم یو معاملات ورسره یعنی یو صلح راولم او هم د یوکرين جنگ ز کولای شم بانکم لیکن مشکل دا ده هغه خبره چې د کړي وي او د خلک چې د وسوټه کول دا یو بل سره تضاد دي ځکه دا ټول د سدي چې د واړی په خارج کې لاسو ونیسي یعنی په افغانستان کې په برته په مثلا په عراق کې پاره کې عراق تل خو سم دی پلاس کې د تاسو خبري استه ای دی کمپنی څوک نشه اخیسته نو واس د ټرمپ کا د خپل پالیسی مخته سره کوم چې دی غواړي نو دوی خو هیڅ امکان نشته چې په افغانستان کې برته بګرام ونیسي ځکه دا خو طالبان ورسره ونه مني خبره بیا جنگ ته راوځي زه دا فکر کوم یعنی دا دلته زه ډیر د اخبارونو هر ورځ لاس ځای وایم او خلک هم پیژنم چې ورسره کوم دا وایي چې د ټرمپ غټ هدف دا ده چې چاینا لاس له افغانستان لري شي کدا مثلا فکر وکړي چې مثلا طالبان ورسره ومني چې هغه سرمایه گذاري او د شان ټول ورنه ځان لري کی او د مثلا یعنی حساب کوم کورپوریشنز چې دي کوم هغه چې دي لکه دا پایپ چې غوړي تیر کی دا شان مثلا کې طالبان ورسره ومني کېدای شي نو بیا حالات ډیر شي او کېدای شي امکانات شته چې په رسمیت مو پیژني دا خبره شته خو دلته ټرمپ سخت چاینا سره اغلري زید لري دا یو روس سره نه لري چاینا سره د ډیر وړي چې په خاص طور په افغانستان کې نه باید لاس وباسي دا خبره ډیر مهمه ده دلته سید خیر سه زاید سه محترم اولاد عزتمن لره خو زه هغه چاته حیران پاتې ام چې دوی د ټرمپ په دغه نوې انتخاب باندې چې دا اوس کابینه انتخاب کړی د ته ډیر خوشبینه دي او دوی باوري په دې دي چې ټرمپ په افغانستان باندې یو ځل بیا برید کوي یا به معامله کوي یا به دوی تلار هواروي چې هغه ټول ناشونه ده نه افغانستان د 2001 حالت کې ده چې دلته به امریکانو ته په ډیر کم څه باندې میدان پرې خودل شي ځکه د غزې جګړه چې مونږ ګورو نو غزا د افغانستان د ولایت په قدر د ټوله نړۍ د امریکا په شمول غزا بمباروي غزې کې خلک واجني شهیدانوي خو تر نن پورې د کامیابی کوم څرک پکې نه لګیږي دوی به یو ځل بیا د افغانستان جغرافیا دوی ته معلومه ده د افغانستان خلک ورته معلوم دي دلته جنگیالي ورته معلوم دي ټرمپ خپل اقرار وکړ چې افغانان یو ښه جګړې ګټونکي دي او بل به دوی دا تاریخ هم ګوري د دوی شل کلن تاریخ ټرمپ یو قاطع سړی ده زما یادېږي چې د امریکا د هغه وخت جنرال دغه وروستی جنرال څه نومېده زما یې نوم له مایکریسټل نه مایکریسټل نه و هغه داسې ښه نومېده د افغانستان دپاره د اتحادي ځواکونو مشر څه نومېده جنرال میلر ته په 2019 کې میلر ورته زه جګړه ګټم وای ته جګړه وګټه امکانات پیسې هر څه د امریکا حکومت درکې خو په شپږو میاشتو کې به د جګړې هغه تغییروي یعنی ما ته به د کامیابی څرک معلوموي څه شی غواړي زه درکوم میلر سره په دغه باندې د واشنگټن کې د CIA په مرکز کې دا غونډه وسوله په دفاع وزارت کې دا ټول افسران راوغوښتل کله چې ټرمپ جګړه وڅارله پوه شو چې میلر خو څه ونه کړل نو په میلر او په دفاع وزارت فشار واچو چې جګړه نوره ختمه کړي ځکه تر دې زیات امکانات چې ما تاسو ته درکړ تاسو هیڅ هم ونه کړل نو هغه هم دغسې که څوک جګړه غواړي هغه به ورته وایي چې دغومره وخت کې ته دا جګړه وګټه او د اوکراین جګړه بالخصوص د فلسطین جګړه دا یقیني د امریکا دپاره حیثیت دپاره یو سرخوږی هم ده اوس اروپایي اتحادیه او ناټو هم په امریکا هغه باور نه لري لکه چې د بوش په وخت کې درلوده یا د
کلینټن د اوباما وخت کې درلوده. جنرال صاحب تاسو ته یو مهم هغه درکوم، دا خبره د اکثره د پخواني جمهوریتانو ته ما چې 2 واره دا خبره کړې دی وای دا نه اسمانان نه لدی، لیکن دا ډېر یو مهمه خبره ده. اول دا جنرال صاحب چې په امریکا کې دا واره 80% د لاتینو چورتوي دغه د مکسیکو د جنوبي امریکا خلک چې په امریکا کې ډیر دي. مثلا اول وار د چې ټرمپ ته 80% سړو ووټر کړای دا، تورپوستو مخکې پیسې 15-16% ورکول، دا واره 15% تورپوستو د ووټ ورکړای دا، مسلمانان اکثر د ووټ ورکړای دا. مطلب می دا ده یوازینی هغه چې دا او بل یو مهم سٹات درکم، یو مهم فیصدي پیسې په 2002 کې چې د افغانستان کې جنگ روان وو، په هغه وخت کې د امریکا کې سروې شوی ولا پښتنې له خلکو امریکایانو کړه و چې تاسو څومره فیصد خلک د جنگ سپورټ کوي، یعنی ورسره ولاړ دي. په هغه وخت کې ما په خیال 2% خلکو دا ویلي وو چې دا جنگ صحیح ده، ځکه په هغه 11 د سپتمبر دا خبرې مثلا په هغه وخت کې اوس په 2021 کې چې دی راووتل کړي جنرال صاحب، دا یعنی 2021 خبره ده چې دی راووتل 10% خلکو هغه نه ورکړای، تر 10% نه کم او 10% څومره یعنی او 10% خلک په امریکا کې هیڅ دا جنگ نه غواړي. او چونکی دای شپېږي دا وری د هغه خبر هغه د مشاور وخت یو څو خبري وکړي، چونکی دا وری مشته د امریکا هر قوم صرف سپین پوسټ نه هر قوم مشتره یعنی ووټ راکړای، په موږ اعتبار کړای دا، موږ دا اعتبار نه ماتو، یعنی دا مطلب چې موږ نور دغه جنگونه نه کوو او په داخلي هغه مصارف ډیر کوو چې دلته مثلا کوم مشکلات چې دي هغه وکړو. او د یو نوې وزارت وټاکو جنرال صاحب چې هغه خاص او خاص د دغه پیسې چې مثلا حکومت کې مصرفيږي بیا دی هغه چې کوي دا هغه ته څوای چې یو حکومت اداره راشي بل حکومت اداره بیا ګوري چې څومره پیسې مصرف شوی دي، هغه ته پښتو کې څوای جنرال صاحب په انګلیسي کې اډیټ ورته وایي چې مثلا هغه راځي هر کال د وزارت دفاع کې تقریبا $10 میلیارډ ورکوي، هیڅ معلوم نه وي اته تر $10 میلیارډ په امریکا په وزارت دفاع دغه هغه چې د ډیفنس ډپارټمنټ چې دا نو دا هر کال ورکیږي. کرپشن دا والله کرپشن بالکل دی چې اډیټ وکي جواب نه وي دا نه پیږي دا سره کم د کې دی چې دلته مثلا دا هیڅ ځکه خو چې د دفاع وزارت دا هغه څوک کولای نشي یعنی نیولای نشي دی هغه لاس نه رانیولای، دا وری دی خاص د لپاره وزارت ټاکلای دا هغه کې ایلان ماسک او یو بل اندای دا رامسوامي ورتوي دا دواړه دیغه وزارت مشران کړی دي چې دی کار دا چې دی دغه پیسې نوري څومره مصارف چې کمی کی نو جنگ کم امکانات او پراتلون کې څه فکر کوي ایلان ماسک په دغه حکومت کې مهم رول ولري؟ ایلان ماسک ته یو خبره دلته خلک خبر دي کنه دي ایلان ماسک هغه ورځ نه چې ټرمپ هغه شوی دا اول خو ایلان ماسک 200 میلیون خپل دي شخصي پیسې دغه پاک چې ورته وایي چې د الیکشن چې مصرف کوي د تور کړي $200 میلیون پوښوي بل د دای کار غدا چې د کوم ورځ د 15 نومبر نه تر نن ورځې پوري هر ورځ د دغه غته ورځي فلوریدا کې مارلاګو چې ورته وایي د چې وسیږي حالته هر ورځ ایران ماسک سره ناسه، دا مطلب چې پالیسی روانه دي. ایلان ماسک د ایران سره وخت ولیدل په پټه باندې، یعنی دا یو غټه خبره ده. ایلان ماسک ټول دی بزنس هغه غواړي خالی بس د جنگونه بند شي او دای سخت دی دغه ته لیتیم باتری ته چې په افغانستان کې ډیر غلري دي ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا یو ښه خبره ده چې دغه یو شخص چې صرف غواړي تجارت او هغه زیات کی او جنگ بند کی دغه یو شخص ټاکلای ده او دا خبره بالکل چې د ډیر اثر رول لري په حکومت کې. ایون عیني که دغه وزارت یعنی دومره خاص وزارت نه دا یو نوې وزارت ده د رول په ټرمپ مشاور په حساب ډیر غټ پوي دا وایم. بالکل یو شای چې زه رسنۍ څارم بالخصوص د هندوستان رسنۍ د پاکستان یا د امریکا دغه یو شای ما ته په نظر راځي پیشبینی مې دا ده چې امریکا دا وری غواړي د نړۍ اقتصاد بدل کړي، د چین لاس له دغه اقتصادي محور او انحصار وباسي. فکر نه کوم چې جګړه وکړي، ډیر دښمنان به د امریکا په دغه روان سیاست کې د امریکا دوستانو ګرځي، هغه که شمالي کوریا ده، هغه که روسیا ده، هغه که
ویتنام د هغه که ویتنام نه دا بل امریکا سره چې په څنګ هیواد کې ده مکسیکو د هغه چې هغه چې مشر نلسن منډیلا دا څه نومیږي دغه ملک ساوث افریقا نه نلسن منډیلا مشر یو د امریکا سره پخوا کې دلته به دوستان کمنټو کې ولیکي نو دغه امریکا سره نږدې خو کاناډا کیوبا سره فکر کوم چې دوی لاغوی سره غواړي اړیکې جوړې کړي نور هغه هیوادونه چې په تیر کې امریکا په رقابت کې ورسره خپل دوستانی کې امریکا تنها په اروپا اوس اکتفا نه کوي ځکه اروپایي هیوادونه په روان جنگ کې هغه رقم د اوکراین نه ملاتړ نشو څنګه چې اروپایانو غوښتل دا اوس په اروپا کې یو قسم تناورین ده په دې ویره کې چې روسان کېدای شي بیا جرمني هیواد خپل کې یا تر اشغال لاندې کې دوی هم خپل باور لاس ورکړی او بل مهمه خبره دا ده چې ټرمپ ناټو ته په هغه باور نه د قایل لکه چې دیموکراتان یا له دې نه مخکې رئیس جمهوران بوش چې د جمهوریت خوا او هغوی ناټو ته اتحاد ورکړو بالاخره یو اشار یې په افغانستان راغی دا ځل به نه ناټو له امریکا سره او نه به ایساف او نه به نور قوتونه او نه اروپایي هیوادونه ځکه له اسلامي امارت سره د دوی تعامل یا رسمیت پیژندلې ته نږدېوالی یا د طالبانو په اشارو باندې په ځینې اروپایي هیوادونو کې د جمهوریت د وخت سفیران لرې کول یا سفارتونه بندول دا ټول هغه څه دي چې د امریکا او د اروپا ګټې په ټکر کې دي او دوی هم دوی نه غواړي چې په جګړې باندې افغانستان معدنونو استخراج وکړي ځکه په تیرو 20 کالو کې امریکانو ته دا موقع په لاس واره نغله چې دوی د افغانستان لیتیم یا فرض مثال یورانیم یا نور قیمتي معدنونه چې دي هغه استخراج وکړي نو دوی ښه دا ګڼي چې له طالبانو سره له حکومت سره تعامل وکړي او د دغه په نتیجه کې ښه مارکیټینګ ځان ته پیدا کړي تر څو طالبان هم پرې باندې باوري سي او چین تر ډیره حده پورې د افغانستان په اقتصاد کې د افغانستان په ګټه نه بولم ځکه چې تر اوسه پورې دوی د مسیح عینک د قرارداد 14 کاله پوره کیږي اما تر اوسه پورې استخراج نه ده شروع شوی بالکل دغه څه جنرال صاحب مهمه خبره دا ده چې ټول محللین دا وایي چې 10 کاله بعد چین اقتصاد به د امریکا نه غټ وي په دې خاطر باندې د چې د سخت خلاف ده د چین یعنی د پرمختګ هغه دغه وسه دی وایي چې د اغلګي ګمرک د کاستمز ورته هغه ټیرفز ورته وایي په انګلیسي کې مثلا زیاته مالیه چې یو هغه باندې اخلي کنه یعنی چې یو مال هغه ترازی امریکا ته چې راځي د چین هغه د غواړي زیات هغه په ولګوي تر څو چې چین یعنی دلته په امریکا کې خلک داسې نور ملکونه هغه شیان واخلي او خپل امریکا کې تولید دی بعض شیان شروع سي ولدا یو ناکامه پالیسی د ما په نظر هغه خلک چې اقتصاد لږ پیږي ځکه دی قیمت بیرته خپل د امریکا خلک ورکوي دا قیمتونه تجاران خو د قیمتونه مجبوره دي جیک کې کنه چې تجار قیمت جیک کو هغه مصارف هغه بیرته هغه باندې راځي په عام ملکوال باندې راځي او بیا هغه د اکثره مثلا خلک چې آبادی کوي یو شی چې لګي وس دلته د ګوره حکومت 2 میاشتې بعد بدلیږي وس یو دغه دلته چې دغه د کورون شیان چې د نت کمزوري غږی سره ورکس نه پیغام چې مهرباني زاید صاحب وبخښه ماته ټلیفون راغی وبخښه نو دلته دغه د چې وس خلک اکثره د بلډینګونو د چې د کانټراکټر چې دی د جوړي درګر د سامان اخلي دی پیږي چې 2 میاشتې بعد د قانون چې هغه شي تایید یعنی ولګيږي د چین سامان ډیر قیمته کیږي او امریکا تاسو پیږي چې 70-80% دغه ټول چین هغه کوي وارد کوي کنه یعنی له ځای ناراضي ورته نو دلته چین چې هغه نور مقابل کې نور ملکونه پیدا شي او دوی به دستي به سکه به خپل امریکا وزغواړي دا په فابریکې واخلي په جنوبي امریکا کې دی اول نه موټرانو لري دغه شیان غواړي چې په جنوبي امریکا کې دلته خپل چونکې دی غوسره دی آزاد ټریډ لري کسټم واغ نه لري غوسره مثلا یوکراین مجبوري چونکې په اول ورته ویل چې پیسې موږ نور امکان نشته چې دا کومکونه در سره وکړو دا بلیون ډالر چې بیا په حساب کال ورکولې یا میاشتې ورکولې د سلاوي ورکولې نو د یوکراین مجبوري چې پوتین سره کښینی او دغه دوه ولایت چې دي دا ورته په حساب روسته تسلیم کی
تر څو چې دی مثلا هغه شي یعنی جنگ بند شي نو دا اوس نه پېژو چې هغه چې دا فرانسې او جرمني که تاسو خبر وي 2 هفته مخکې اعلان وکړو چې موږ هیڅ وخت دی یوکرين سره یعنی هغه نه شاته کیږي او هر څه چې یوکرين غواړي یعنی دا مطلب چې امریکا ټرمپ کومک نه ورسره کوي موږ ورسره درېږو ورسره دا هغه موږ ورکو لیکن ټرمپ امریکا ناتو کې یو غټ طاقت ده امریکا چې وایي چې نه کوو بیا هغه نشي کولای نو دا مجبور دا جنگ هم ان شاء الله دا ودرېږي دغه زید صاحب عین کار د ناتو د انخلاف په وخت کې وشو جرمني اعلان وکړ چې موږ هرگز له افغانستان نه وځو ځینو نورو هیوادونو برتانیې خو کله چې امریکا کاډې بار کړل جرمني هغه هیوادو په ناتو کې چې ټولو نه مخکې بیا له مزار شریف ووتل نو دا یو ځینې وخت رسنیز هغه وي تشویق وي او اروپا دومره توان او قدرت هم نه لري چې په یوازې سر د روسانو په مقابل کې ودرېږي دا اوس هم ځینې شیونه دي چې هغه چېرته روسان د امریکانو نه ویره ونه لري کیدای شي په ډېر لنډ وخت کې د اروپا ګیله مرټول کړي دا خو دا د غټه هغه چې دا خطر دی د یوکرين چې دا بفر زون او یوکرين د یورپ غربي یورپ ترمنځ او الته فنلند چې روس سره سرحد لري او فنلند په وخت دی مثلا هغه ورته تیار کړی لیکن یو خبره ده چې روس او اروپا د بایدن حکومت چې په زنګونو راوستل تاسو څه خبر وي چې جرمني او ټول د غربي اروپا ګاز چې روس یې اخیست او چې دا جنگ شروع کو دیموکراتانو د جرمني دغه د برقي او دغه حساب د ګرمي شرطوي د او ګرمي او دغه هغه چې د کورن چې ګرمي دا ټول ډبل ټریپل شول او بل څه شول د امریکا ګاز هغه په حساب باندې فروختي 100% د جګ لړۍ یعنی هغه روس چې بند شو ګاز هغه جرمني او جنرال صاحب زه په افغانستان کې ډېر وخت نه تیر کړی دا متاسفانه پښتو مې خاصه نه ده مشکل نشته ډېر ښایسته پښتو وایي مننه نو دا په دې خاطر باندې هغه ته ډېر سخت تلفات اقتصادي ورسول روس په ډېر تاسو پیژنئ چې ډېر په اقتصادي حالت بد راوست او غربي اروپای دغه خپل هغه ډېر تلفات ډېر تاوان ورته ورسو ځکه مصارف هر شي زیات شو قیمتونه د تیلو دغه جک شول نو دلته هغه ته د امریکایي کمپنیانو ته ډېر فائدہ وشوله خو شوي دلته دغه زید صاحب یوازې امریکایي کمپنۍ ته نه روسانو د یوکرين په جګړې کې ډېره ګټه وکړله اخو تور مارکیټ کې د تیل خرڅول دا خبره و د تیل چې وکړه چې هغه آزاد هغه بند شول جرمني سره غرب سره نو دوی وس تور مارکیټ کې وسوره ایران او روس چې دی اول هغه دی په تور مارکیټ کې تیل زیات خرڅي او غټ خریدار چاینا ده نو دا خبره و روس داسې یو طاقت تاسو پیژنئ جنرال صاحب چې خو ځمکه ټول خاور ډیر لري او بل دومره دغه خام مواد دغه دومره لري چې هیڅ یعنی طاقت نشي کولای چې دی لمنځه یوسي یا دی کې داس یو هغه راولي پوتین ډیر سخت هغه پلانینګ کړی دا دغه لاس 15 کال چې دی په طاقت کې ده نو دوی که هر څو کې امریکا غربي اروپا نشي کولای چې دوی مخاوني سي او واس خو ټرمپ دا غواړي چې دوی سره شاړې کې ولري نو دا اقتصادي دی طاقت نورم مختزي ده غنه د طاقت له لحاظ نه او زید نه د اوسنۍ حکومت ته د زه دومره درته وایم جنرال صاحب چې بریکس یو امید ده یو خوب ده دا موږ فائدہ کوي بریکس دغه یو طاقت پیدا شي چې هغه د مثلا موږ د امریکایي ډالر نه مثلا موږ یعنی هغه کم واخلو لیکن تاسو خپل شپږی چې ټرمپ الټرا نېشنلیست نېشنلیست چې د مین هدف دا ده چې ډالر دغه طاقتور پاتې شي او په هغه دغه دغه کوم مثلا ملکو کې چې سافت پاور ده هیڅ لمنځه ورنکي او د بریکس خو د هدف دا ده چې چاینا او هغه برازیل مثلا روس او د ملکونو چې دي دا باید اخر یو داسې یو طاقت جوړ شي چې امریکا ته هیڅ ضرورت ونه لري نو د ما په نظر باندې ک ټرمپ داسې اقدامات وکړي چې مثلا فکر وکړي چې دغه پاکستان تاسو پیږي چې د درې هغه ممبرشپ دي کنه یو هغه اول ممبرشپ ده بیا د نور ملکونو چې دی غواړي په داخل شي او پلانینګ نیولای ده
نو دوی که اوس دا نور ملکونه چې اوس ورته غواړي پرته له دغه 7 ملکه دي که څومره دي پرته له دغه که دا نور دوی داسې قانې کړي د CIA دغه پټ کاغذ چې کوي نو بیا بریکس خبره ختمه ده هغه بیا نشي کولای او که دوی یعنی ما په نظر باندې دوی به ډېر یو حال هغه وکړي ځکه چاینا دوی نه غواړي چې مخته لاړ شي او په بریکس کې چاینا خو به سوپر پاور وي هغه به اول وي که نه دا تاسو ښه پوهېږئ نو د ما په نظر ټرمپ بریکس به تاوان ورسوي دا زه بالکل د ټایم ځکه هغه ملکونه چې غواړي ورسره داخل شي او تر هغو پورې چې دا نور ملکونه ورسره داخل نه شي چې دغه تقریبا 10 که 15 نور ملک دي نو دا که هغه پوره ممبرشپ هغه ونه کی بیا خو بریکس به معنا ده بیا خالي یو څو غټ ملکونه دي هغه به لغم سره یو دي سره لکه روس او چاینا او هغه د په لغم سره اړیکې لري لاول نه بالکل خیر اوسه زایته مننه هر وخت چې موږ لایف راځو خاص مننه جنرال صاحب ډیر خوشاله شوم چې افغانانو ته معلومات ورکو الله مو عزتمن لره خیر اوسه ډیر زیات ډیر مننه جنرال صاحب قدرمن خیر سلام عزیزانو دوستانو ځینې وخت چې وي دغه مجلسونه د دې په خاطر زید رور زه تاسو ته راولم چې څو برنامو کې ما د خبرې واورېدلې ماشاءالله یو خو ښه معلومات لري بل وخت یې هلته تېر کړی بل په دغه ټولو کیسو باندې غواړم تاسو خبر کړم د نړۍ د سیاستونو د بدمعاشۍ ښکار نه سو دوی په خپلو هیوادونو کې ډېر لوی مشکلات لري موږ څنګه کولی شو چې له دغه مشکلاتو د دوی نه ګټه پورته کو موږ څنګه کولی شو افغانستان په اقتصادي لحاظ راپورته کو موږ څنګه کولی شو یو د بل ترمنځ نفرتونو ته د پای ټکی کېږدو موږ باید دې ته خوشحاله نسو په امریکا کې څوک ولسمشر سو څنګه چې امریکایان خپلو ګټو ته ژمن دي دقسې باید موږ او تاسو افغانان خپلو ګټو ته ژمن پاتې شي زه دا نه وایم چې تاسو په نظام نیوکې مه کوئ زه دا وایم چې د نظام تخریب مه کوئ دا زموږ او ستاسو په زیان باندې د هر نظام چې د طالب بدیل تاسو وینئ مهرباني وکړئ چې څوک یې بدیل ده څوک کولی شي په افغانستان کې داسې امن راولي څوک کولی شي سوکالي راولي څوک کولی شي اقتصادي پرمختګ ته لاره هوار کړي څوک کولی شي د نړۍ د طاقتونو له ستونزو له مشکلاتو نه د ځان په ګټه باندې استفاده وکړي مونږ او تاسو معدنونه لرو د استخراج دپاره باید مونږ کار وکړو تر څو د دغه معدن پیسې زما او ستا جیب ته راسي زما او ستا تجارت ته راسي زما او ستا د بینک سیستم په باندې مخکې لاړ شي افغانان ښه ژوند ولري مونږ ښه سړکونه ولرو ښه مارکیټونه ولرو ښه مکتبونه ولرو ښه پارکونه ولرو ښه ژوند وکړو مونږ الله تعالی دنیا ته د دې په خاطر نه یو رالیږلي چې لوږه تیر کړو سختي تیر کړو د دې په خاطر نه یې رالیږلي د دې په خاطر موږ ته ژوند راکړی چې موږ له دغه ژوند له دغه فرصت نه ګټه پورته کړو په یو داسې جومات کې چې دوستانو دا خبرې تاسو وکتې یقیني ډېره په زړه پورې مرکه وه د موبین صاحب و اخرني خبرې ته راځم چې ډول د نظام تخریب مه کوئ بالکل پر نظام باندې داسې نیوکې وکړئ چې هغه سالم وي تاسو حق لرئ د دې نظام تخریب مه کوئ ځکه چې دا داسې نظام داسې په نړۍ کې مثال نه لري که څه هم داسې اقتصادي ستونزې لري خو افغانستان د 40 کاله له جګړو سره مسلسل رالوی سوی ولس یې ده افغانستان په دې 3 کاله کې په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ په ډېرو هیوادونو کې تاسو وګورئ چې د مخکې آزاد سوي دي په امنیت کې مثال نسته تاسو یې ګورئ په پاکستان کې په کوټه کې 15 غنټې 15 ساعته کېږي یو ماشوم ورک ده خو هغه د حکومت هم پسې نښتی عوام هم پسې نښتي خو دا کس نسی پیدا کولی 15 ساعته کېږي یو کوچنی د 8 کالو معصوم کوچنی ورک ده غلا سوی ده خو دا داسې هیواد ده چې 80 کاله یې کېږي چې آزاد سوی ده بیا هم انسان په خپلې خوښه په خپله مرضي باندې زندګي نسی کولی او د دغه کس لپاره څوک نسته چې فایده یې کړي دا چا وړی ده ولې وړی ده حکومت هم بې بسه ده نو افغانستان کې د داسې ورک سي افغانستان یا 15 ساعته خو څه کوي په 15 منټه کې به انشاءالله پیدا کړي اول خو نه کېږي که وسلو بیا د ټول افغانستان ټول حکومت به د دې په مقابل کې داسې درېږي دا به پیدا کوي خو اما موږ تاسو وینو موږ تاسو دې شهیدانو چې د افغانستان بالمقابل که ورته وګورئ بالعکس نور هیوادونه داسې سته چې مثلا په هغو کې داسې
ورکتیا د انسانانو راځي چې هغه انسانان بیا نسی پکې پیدا کېدلی په امنیت مثال کې که یې واخلې نو افغانستان په امن کې تر ډیرو هیوادونو پر مخ ده او انشاءالله په اقتصاد کې هم داسې پر مخ سي دوامه خبره لکه دا زید صاحب و موبین صاحب سي کمی خبرې وکړي یقیني ډیرې فضل پورې ډیرې خوندورې خبرې وکړي موبین صاحب څخه هم دا یوه هیله موږ لرو چې باید په لایفونو کې داسې کسان ته راجګ کړي داسې کسان سره بحث وکړي نه هغه کسان چې هغه په څه باندې نه پوهېږي صرف په تا باندې ځان مشوره کوي هغه په هېڅ باندې نه پوهېږي پر نظام باندې نیوکې کوي بې ځایه د نظام بدوالی وایي هغه داسې یې ښکنځلې کوي باید د هغه خلکو لایفو ته ورنسو باید د هغه خلکو لایفونه شیر نه کړو نورو سره باید د هغه خلکو په لایفو کې شرکت نه وکړو نه موبین صاحب داسې کسان لایف ته راولي دا زید صاحب په شانتي هستیانې باید په لایف کې ملګري کې او په مجلس کې راواخلي چې تر څو موږ و تاسو دو لابل ټول یو څه ورڅخه زده کړي ګوري دا د امریکا په مابین شخړو باندې هېڅوک هم نو خبر تر ډېره حده اول زه نه وم باندې خبر لکه دا زید صاحب چې وویل الحمدلله ډېر معلومات راته حاصل شو لکه څنګه چې موږ اختلافات لرو دا هم داسې لري په خپل مابین کې اختلافات خو موږ باید کوشش وکړو چې دوی له اختلافاتو څخه ګټه واخلو د دښمن له اختلاف څخه هغه دښمن چې په عقیده دې هم دښمن ده هغه دښمن چې په دې دنیا دې هم سره دښمني کوي په آخرت دې هم دښمن ده د هغه دښمن له دغه څخه موږ ګټه باید واخلو نفع واخلو څنګه خپل هیواد پر مخ بوځو څنګه خپل هیواد ته ترقي ورکړو څنګه خپل هیواد کامیاب کړو